ولکه ډاکټره پاسېږه که نه په خپل ځای باندې خورین پړین ناست یې بیخي نه پاڅېږي. یو څه چل وکړه. زما دا کور ودانې ناروغ وه د یو څه چل ورته وکړه چې خدای پاک ورته روغتیت ورکړي. هله ډاکټره درشه که نه په خپل ځای باندې لکه بیا هم د بوجۍ غوندې تروې بودې غوندې ناست یې بیخي خوځېږي نه. ښه ملا صاحب لږ ساړه وخوره درته څه چل کومه که نه ولې داسې ګرمې ظالمه لږ ساړه وخوره درته برابر ته چل وکړه که نه چې ته دباندې لاړ شې دا ستاسو کور ودانې ته معاینې ټسټونه ورته کومه او د خیر سره ته واپس وروسته راشه صحیح یو 10 منټه بعد. آها و ډاکټره راته کومې کیسې کې د خولې خوند خو دې ښه دی که نه څنګه راته ته تېر ټسټونه معاینې کې ورشه زنانه ډاکټر وغواړه ځان نه شي شرمولی د شرمېږي نه چې ته داسې خبرې کې ورشه زنانه ډاکټره راوغواړئ. وی واچوه لاسونه په ملاجان باندې مونږ زما د خولې خود خو ښه دی ملاجانه او ځان هم نه شرمومه خو خبره داسې ده که نه ملا صاحب چې زنانه ډاکټره مونږ په هسپتال کې نه لرو. تا له ښه معلومه دی چې په افغانستان کې د ښځو مکتبونه بند دي نو په دې خاطر نشته دی د زنانه ډاکټر هم نشته دی. دا څه ولکه ډاکټر صاحب نو تعلیم خو اړین است که نه دا ولې داسې چل تاسو کوئ تعلیم اړین است په تعلیم په ښځو باندې وکئ که نه ده ځان هم شرمولی ډاکټر صاحب ول غرڅونه نولې خپله کوي په ښځو یې نه کوئ. اوس یې خوند وکړو اوس ورکړه ډنګه ملا صاحب دا پوښتنه خو باید موږ له تاسو نه وکړو چې دا ولې ډاکټر یې نه پرېږدي چې سبا خو وایو ښځې مکتب ته لاړې شي خو چې ښځې مکتب ته لاړې نه شي نو تعلیم کجا اړین است مکتب اړین است ښوونځی اړین است ډاکټر اړین است او ښځینه ډاکټر اړین است هر څه اړین است خو تاسو د چالو کوئ چې مکتبونو ته خو یې پرېږدي که نه یو تا په کور کې بچا باندې تعلیم کړی دی. یاره ډاکټره تا خو زما کولما ګورده او پرپوس راویښ کړو ښه زما د پرپوس سترګې دې ویښې کړې دې چل دی که نه چې ته هم د خیره سره ما خو په کور کې په یو زنانه باندې هم تعلیم نه دی کړی نو دا به څه چل کېږي چې اخره کې به ښځینه ډاکټر نه وي نو دا به موږ څه چل کوو. و ملاجانه ساده ملاجانه بس دا به داسې چل کېږي چې زما خو غټ سرو ته غټ خېټو ته غټ سرو ډاکټرانو ته به د خیر سره دا ښځې راولي او علاجونه به ورته کوي او که نه نوره بله چاره خو نشته دی ځکه خو مکتب اړین است. نه دا خو زموږ په کتاب کې نشته دی ظالمه موږ خو پښتانه یو مسلمانان یې په موږ په کتاب کې دا نشته دی چې ښځه د سړی ډاکټر وګوري او که نه اینه چې پې ولې په خپل کور کې دمونه ناچو دم به پې واچوم او د خیر سره ښه به شي ځه. یاره ملاجانه دا خو ظلم دی که نه داسې کار مه کوئ که نه ولې تاسو داسې چلونه کوئ په دم باندې خو ور بیماري نه ښه کېږي که نه و ملاجانه تا دې خدای پاک هدایت وکړي تا خو قرآنونه ویلې مکتبونه دې ویلې سبقونه دې ویل ته خو به خبرې که نه چې تعلیم په ښځه هنر فرض دی نو د کور نه یو خزانه نه رښتیا یو زنانه د کور ولیږي چې مکتب یو ډاکټره شي که نه مولا ای شرمېدلې چې ودر به د کوتک روانمه په دې خبره چې د کونه زنانه ولیږم ولې بېلېږم خو ته یې ویلېږه که نه ته لا چې مکتب ته لاړه شي که نه موږ به نه لیږي ولې خپلې زنانه نه لیږي په موږ یې لیږي. یاره مولا و مولا یا خو ته موږ ډېر ښه مکر ښکارو یا خو ته ډېر ښه مکر خبره داسې ده که نه چې ته خو نه موږ پرېږدې او نه ته خپلې پرېږدې نو موږ څه وکړو اخر و مولا جانه چیرم راواخله خانه په دې شیانو باندې دا نه کېږي پوه شوې باید ښځې مکتب ته لاړې شي زنانه مکتب ته لاړې شي ولې چې تعلیم اړین است او که نه په سوچ کې وکړه. یاره ډاکټره په دې باندې خو ته هم ښه پوهېږي او موږ هم بېخي ښه پوهېږو چې په دې کې د سوچ خبره نشته ولې چې تعلیم اړین است او زه به په خیر سره بیا هم پرې سوچ وکړم او د خیره سره خلک به مکتب ته لاړ شي او موږ یو سیسټم به ورته برابر کړو د خیره صحیح ده که نه رښتیا هم هر څه په دمونو باندې نه کېږي وایي دم به در باندې واچوم او کندې ته به دې واچوم او نه رښتیا به سوچ که نور پرې تېرېږه تېنه او باقي خبره داسې ده که نه چې تعلیم اړین است.